هغه څوک چې د ده په حکومت کې پښتنو او افغان مهاجرینو یوه آرامه ساه واخیستله. عمران خان. په ننني مطلب کې به د عمران خان په ژوند او سیاسي فعالیتونو خبرې کوو. عمران خان چې پوره نوم یې عمران احمد خان نیازی دی، په 1952 کال د لاهور په یوې پښتني کورنۍ کې زیږېدلی دی. د عمران خان پلار اکرم خان د پېښور د کرکي سیمې څخه دی. عمران خان په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې کړي چې له هغې جملې څخه آرچیسند او آکسفورد پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولي دي. هغه یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ستوری او اتل و. په 1982 کال کې د دې لوبډلې کپتان شو او په 1992 کال کې پاکستان د کرکټ تر نړیوال جام پورې ورساوه او په همدې کال کې له کرکټ سره خدای پاماني هم وکړه. له کرکټ څخه تر تقاعد وروسته ښاغلي خان د پاکستان په حکومت کې د فساد له امله په یو جدي انتقاد کوونکي بدل شو. عمران خان په 1999 کال کې د پاکستان د پوځ د پخواني مشر پرویز مشرف په مشرۍ له پوځي کودتا ملاتړ وکړ، خو په 2007 کال کې د پرویز مشرف لخوا په پاکستان کې د بیړني حالت له اعلان سره مخالفت وکړ او د نومبر په میاشت کې د پولیسو لخوا ونیول شو. پرپسات له امریکا سره د پاکستان د حکومت پر همکارۍ نیوکه او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ د عمران خان د سیاسي نظریاتو مهمې ځانګړنې دي. که څه هم عمران خان په خپله په بریتانیا کې زده کړې کړي او د لویدیځې طریقې ژوند خوښوي، خو د پاکستاني سیاستوالو د لویدیځ کولو په وړاندې یې نیوکې پیل کړې وې. د 2013 کال په ټاکنو کې د هغه ګوند د پام وړ بریا نه لرله. هغه د مسلم لیگ ګوند په درغلۍ تورن کړ او لاریونونه یې پیل کړل. دغه لاریونونو 4 میاشتې دوام وکړ، خو بیا هم ونه توانید چې نواز شریف له واکه لرې کړي. په دغو لاریونونو کې 3 تنه مړه او شاوخوا 600 نور ټپیان شول. که څه هم د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند چندان بریاوې نه لرلې، خو د هغه ولس پلوه سیاست د پاکستانیانو په منځ کې ډیر پام ځان ته اړولی و. په 2013 کال کې عمران خان یو ځل بیا د تحریک انصاف ګوند له لوري نوماند شو او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به د فساد ریښې له منځه وړي او د هېواد اقتصاد به پیاوړی کوي. عمران خان د 2013 کال د جولای په 26 د پاکستان په پارلمان کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر له جنجالونو وروسته له نیمایي څخه کمې څوکۍ وګټلې او له کوچنیو ګوندونو او خپلواک استازو سره ائتلافي حکومت جوړ کړ. مخالفو ګوندونو نوموړی تل د دغه هېواد له فوج سره په نږدېوالي تورن کړی او نړیوالو څارونکو هم هغه د پاکستان د ځواکمن پوځ لاسپوڅی بللی دی. د عمران خان حکومت له پیله له اقتصادي ستونزو سره مخ و، خو کله چې امریکا د دغه هېواد پر پوځ 300 میلیونه ډالر مرسته بنده کړه، نو پاکستان له اقتصادي ناورین سره مخ شو. عمران خان اعلان وکړ چې په 2013 کال کې هېواد له 10 څخه تر 12 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري، خو دې پیسو نشوای کولی د پاکستان اړتیاوې پوره کړي چې دغه کار د هغه د حکومت د کړنو په اړه د خلکو نارضایتي پراخه کړه. مخالفو ګوندونو عمران خان د پوځ لاسپوڅی بللی دی، خو عمران خان چې د پوځ په ملاتړ واک ته ورسید، په لوړو پوستونو یې د خپلې خوښې کسان وګمارل. هماغه و چې د پوځ له جنرالانو سره یې اړیکې خرابې شوې. عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10 د پاکستان د پارلمان د غړو لخوا د باور وړ رایه ترلاسه نه کړه او له واکه لرې شو. له واکه د عمران خان له لرې کېدو راهیسې د هغه پر ضد د مالي فساد، ترهګرۍ او مقدساتو ته د سپکاوي په ګډون تر 100 ډېرې قضیې ثبت شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.